د شمال زون د سوداګرو د صادراتي اسنادو د طی مراحل په موخه په بلخ ولایت کې یو مرکز پرانیستل شو. دغه مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې د هیواد د صنایعو او سوداګرۍ وزیر د سوداګرو د اداري کارونو د بهیر د اسانتیا او چټکتیا په برخه کې د هڅو خبر ورکړ او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې به د سوداګرۍ په برخه کې لا زیات پرمختګونه رامنځته شي. امروز که الحمدلله اداره امور با وزارت صنعت و تجارت نظر به حکم شیخ صاحب محترم که یک سال پیش بود تطبیق میکنن. خداوند هر قدمشان حسنات و نیکی ها را حساب بکنه و نصیبشان بکنه. یک کار بسیار معقول است الحمدلله و این را آستا آستا دیگه میبریم به طرف خوب شدن، به طرف میکانیزه شدن، به طرف دیجیتال شدن. خیلی کارا باید آسان باشه. هر کس از خانهش باید بتونه که یک دست بزنه مسائل صادراتیش و طی مراحل کاغذ صادراتیش انشالله که از دفترش و از خانهش از موبایلش این طی مراحل صورت بگیره که دیگه تشریف نبیاره در یک جای زحمت نکشه و تکلیف نکشه. ورته مهال په یادو مراسمو کې د بلخ مرستیال والی د ملي سوداګرو لپاره د غوره خدمتونو د وړاندې کولو لپاره پر لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دا ډول ګامونه د هیواد د اقتصاد په وده کې ګټور تمامېدای شي. همگی ما شما و با هم یا هماهنگی حرکت میکنه که اقتصاد ما شما جور شود. الحمدلله مردم ملت افغانستان از اول مجاهدین بوده، همکار بوده، جنگ دیده، زحمت کشیده. تجاری ما مردم که الحمدلله خدایی حرکتشان که امروز در آینده آدم میبینه که خیلی و خوشاینده و خیلی نتیجه بخش است. له بلې خوا د بلخ د پانګونې او سوداګرۍ خونې رئیس هم د دې برخې پرانیستل د سوداګریزو مسایلو په ښه والي کې مهم بولي او زیاتوي چې د دې برخې په پرانیستلو سره به په شمال زون کې د سوداګرو د صادراتو بهیر چټک او لګښتونه کم شي. بدون شک که قسم از نامش واحد است، ساخت حساب شاب یا مرکز واحد صادرات خیلی پروسه را تسریع میبخشد و این باعث سرعت بخشیدن و کاهش مصارف و ضمن از مصارف دیگه از فساد هم جلوگیری میکنه. دا مرکز په داسې حال کې د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې په خونه کې پرانیستل کیږي چې د شته معلوماتو له مخې په روان لمریز کال کې د هیواد صادرات له 850 میلیونو ډالرو څخه 2 میلیارډو ډالرو ته لوړ شوي.